د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 106 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او څه چې الله له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي د هغو هیله مه کوئ. د نارینهو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ. بېشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا وربښلې ده او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي نو کومې ښځې چې صالح دي هغوی د فرمان مننې خوی لري او د نارینهو په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست هغوی لومړی پوه کړئ
او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسې چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي. الله په هر څه پوه او باخبره دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او تاسې ټول د الله بندگی وکړئ. له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ. له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ. له خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ. او له خپلوانو ګاونډیو سره، پردیو ګاونډیو سره، د څنګ له ملګري او پردې سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ. باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپله انګېرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلي کوي او نورو ته هم د بخیلۍ کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای. که دوی داسې کولی نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه 2 چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
نو زیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه، هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي. هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړای. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنانو، کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کیږئ. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست، او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر څو چې مو لمبلي نه وي، مګر دا چې په لاره تیریدونکي یعنې مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسې ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسې نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسې ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بېشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بښنه کوونکی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تا هغه خلک لیدلی دي چې هغو ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده. هغوی خو په خپله د ګمراهۍ خریداران ګرځېدلي دي او غواړي چې تاسې هم لاره ورکه کړئ. الله ستاسې دښمنان ښه پیژني او ستاسې د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. د يهوديانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپلو ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي راینا. خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کوو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب و. خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت
وكان أمر الله مفعولا. هغو خلکو چې کتاب درکړی شوی وو هغه کتاب ومنئ چې موږ اوس نازل کړی او د هغه کتاب تصدیق او ریښتینه کوي چې له پخوا نه له تاسو سره موجود پر ده ایمان راوړئ مخکې له هغه چې موږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته یې وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړي او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله یوازې شرک نه بخي له دې نه پرته چې نورې هر څومره ګناوې دي چې د هغه چاته خوښه شي وربخي. چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره یې وکړه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کیږي. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. کنو ګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یوه ګناه کافي ده. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او تاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. همداسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکی هم نه ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړو او مخړونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافي ده. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو له منلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو
او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به موږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به موږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنانو د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسې نه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسې ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسې په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ای پیغمبره تا هغو خلکو ته ندی کتلی چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې هغو ته ویل کیږي چې راشي د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته نو تا هغو منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه ای محمد، ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان نشي کېدی تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پایه ومني.